قدرمنو سلامونه مې واخلئ وایي چې کډې مې تورو غرو ته لاړې راپسې جاړي ستا د کلي چنارونه نن په پېښور کې یوه کډه راغونډېږي او دا کډه د چا ده دا څوک دي دا کم خلک دي دا څوک دی چې هر څوک یې جنازه اخلي او جاړي نو دا کډه ده د کویټه خیبر کیفی کویټه خیبر کیفی کې چې کم ایجوکیټډ کم تعلیم یافته ځوانان دي د هغو سره مې آف د ریکارډ خبرې وشوې هغه ووایي چې چونکې د کووډ 19 دریم لهر دی ډېر زیات خطرناک دی ډېرې بدې اغېزې وکړې بلها انسانان یې زموږ نه ویوړو حکومت هم سټرکلی دا نوټیفیکیشن کړی دی چې د 6 بجو نه وروستو به ټولې چې کومې ادارې وي یا د خوراک څښاک ځونه وي یا ګیدرینګز وي هغه به بند وي دیو هم دغه د ځان سره کلکه ژمنه کړې ده چې په دې هیواد کې څه نظام وي څه سیسټم وي څه لیګل فریم ورک وي نو موږ به د هغې نه نه وځو نن دیو لګیا دي خپل سامانونه پاکوي وینځي دغه د دیو فریج دی دا د دیو چوله ده او داسې نور څیزونه که دا خیرن ښکاري نو د دې وجه دا ده چې دیو پیک اپ کوي دا ټول سامان راغونډوي او دیو وایي چې موږ به د دې نظام سره بیخي اوږه په اوږه باندې مرسته کوو د دې ځای یو ځایي ځوان دا هم ووی د دغه کیفۍ مالکانو کې یو دی چې موږ ته به دې کې ډېر لوی تاوان دی لاس دی خو چونکې چې کووډ 19 دی انسانانو باندې بدې اغېزې کېږي نقصان دی تکلیف دی نو موږ ولې د خپلو 8-10 روپو د ګټې په خاطر باندې د نور انسانانو ژوند په خطره کې واچو دغه ګام د ستاینې وړ دی زه د یو صحافي په حیث باندې د ټولنیز فعال په حیث باندې د شاعر ادیب په حیث باندې د دیو دغه ګام ستایمه ځکه چې ځان له تاوان ورکول په دې قیمت باندې چې خلکو له ګټه ورکړی شي دا د 21مې پیړۍ په ډېرو پخو او زیرکو احساساتو کې راځي ما سره به د دې ذمهواره چارواکي راشد خان راشد خبرې کوي چې دیو په څه جذبه باندې لګیا دي اگر چې د خلکو کیفۍ ځای په ځای باندې رسټورنټ کولاو دي خو دیو دا بندوي راشد خانه دا راته ووایه تاسو لګیا یې سامانونه راغونډوئ وایي چې سوړ نغری پروت و سړې ری پرتې وې خاطر ته څه خبرو چې د یار کډی ځي نو ستاسو کډه روانه ده دومره لوی تاوان مو کړی دی دې کې مو پیسې بندي کړي دي او لګیا یې کرایهګانې هم ورکوئ خو تاسو وایئ چې موږ به پیسو فیس باندې سټرکلی عمل کوو د دې په شا باندې کوم تحریک کومه جذبه ده همداسې ده چې موږ وکتل زمونږ په دې چاپېریال کې ټول هر څه بند وي ټول چې کوم دوکانونه دي یا څه هغه دي کیفای دي هغه ټولې بندې وي بل هغې کې بیا د ټیکاوې هغه وي نو دلته زمونږ چې کوم خلک راغلي وو هغه هم تللی دي کورونو ته اوس استلو کې هم خلک نشته نو زمونږ د دې شاته صرف دا دغه دی حالان کې دې کې مونږ ته تاوان دی چې زمونږ د دې ځای کرایي چې کومه ده دومره ده چې هغه مونږ نشو افورډ کولی بیا چې دا بند وي نه چلیږي خو بیا هم مونږ دا کوشش کوو چې یاره د دې SOPs باندې د دې ګورنمنټ سره تعاون وکړو د دوی په مرسته دغه موږ د خپله کیفي چې کوم دی دا بنده کړو نو دا به داسې شي چې یاره زمونږ دا بیماري چې کومه ده دې کې به مونږ د خپل هدف پورې یو روکوالی یا د کموالی راولو ډېره زیاته مننه کومه راشد خانه وایي چې سپېلنی یم لوګیا کېږم له یارانو جوارګر یم همیشه یم په تاوان کې یو خو ستاسو د تاوان خبره بل تاسو تر خپله حده خبره وکړه نو وایي چې تر خپله حده تر خپله وسه هوش خو مې بایللی دی لالا ما سوی سګرټ 100 وارې څنډلی دی لالا راشد خانه دا خلک به وایي چې راشد خان کاروبار او دنده کوله بیا په هغې کې کرونا راله د ده په مخ باندې خفګان راغی چېرته تاواني شو ټپه یې ونه کړه نو زه یم چې په دې خوشحالۍ کې بال څوک ټپه کوي خو که په دې خفګان کې یو 2 ټپې پورته کړي او د خلکو ته دا ثابته کړي چې ستا اراده مضبوطه ده لا حسن یو په زر شي اباسین صاحب وایي په خفګان کې لا حسن یو په زر شي څومره خوند کوي چې ښکلي مرور شي او ته چې راشي زما داسې کیفیت وي د شکۍ روژې په ورځې چې اختر شي او محبت وي د کمزرفو خلکو داسې لکه ګل چې د ماشوم په لاس کې ورشي یوه مینه زه بېتوله ورکومه نور حساب ساتم جانانه زه د هر شي او هغه ځای هغه منظر به د لیدو وي اباسین چې ورداخل په سمندر شي نو او یو 2 ټپې به ډالۍ کومه ده بالکل ډالۍ کا چې حوصله د جګی وګورې حوصله به درنه ساتي حوصله ښه ده شکر دی د تهمتونو یار دي زه یم او د سپینې خولې یاران د نور ساتلی دینه او د تهمتونو یار دي زه یم او د پتاسو دسمال دې بر کلی تزینا او زما تر عمره کیږي
یا ماته د غم ډکې خمبې ولاړې دینا او ولې دې بن را باندې وکړه او کور مې کو اولاد به خدای نه راکونا او تور بدی تورش پکې یار وي او سپینو په سپینه ډاګ ډېر پرېښودې دینا او د موزیګي نه کونډه ښیم او خپل څرخه به تاوهم ځان به ساتمه. ډېره مننه کوم راشد خانه. دا د دې خبرې مقصد دا و چې خلکو ته پته ولګي چې په کاروبارونو کې دندو کې بزنسز کې اتار چړاو لوړ جوور کرسټ اینڈ ټرف نشیب و فراز راځي. زمونږ ډېرو ملګرو کیفه یې خلاصې کړي دي، دنده کوي، کاروبار کوي. حوصله به نه بیلی. د کووډ 19 دغه درېیمه لړۍ به هم خدای ختمه کړي، خیر ورځې به راشي. حوصلې جګې ساتئ، همت لا الوت لا ښې پښې وزرې ساته، د بزدلانو نه ځان لرې ساته. د لوی کریم په ځمکه مینه ویشه، خوله کې خبرې ملغلرې ساته. طاهر خان یوه بله ذمهوره چارواکي په خپله لګیا دی، کار کوي او دغه څیزونه هم راغونډوي. طاهر خانه دا راته ووایه چې زه دا ګڼم، زما خیال دی تاسو لږ دې خوا راتاو شئ چې په دې رڼا کې ښکارئ چې دا په هغه ړومبنو رسټورنټس کې یا کیفیانو کې دی چې تاسو د هر څه نه ړومبې دغې ته تاله ووهله، تاسو پیسو پیس باندې عمل کوئ. ډېره لویه حوصله نه غواړي، ډېر لوی زړه نه غواړي دا کار؟ نو لویه حوصله غواړي، خو چونکې حکومت نوټیفیکیشن کړی او د کورونا ډېر سخت لهر دی، دا چونکې د کورونا درېیم لهر دی، حکومت دا نوټیفیکیشن کړی چې 6 بجو نه بعد به ټولې رسټورنټې بند وي. نو کوټه خیبر کیفي والنټیرلی دا د هغې سره حکومت سره اوږه په اوږه ولاړ دی او چې حکومت څه وایي موږ به هغه منو. نو دې وجې نه موږ خپل سروس بندو. الله دې وکړي چې دا بیماري ختمه شي. انشاءالله کوټه خیبر کیفي به د اختر نه بعد خپل سروس په بوم سره سټارټ کړي او انشاءالله موږ به هغسې سروس ورکوو څنګه چې موږ مخکې ورکوو. ډېره زیاته مننه کومه ملګرو. دغه حوصله زموږ په کار ده چې بیلاد هم څوک کوي، نو په کار ده چې هغه خاندي، خوشحالېږي. دا ژوند چې دی دا د ګټې او د بیلاد تړلی یا شریک احساس دی. ژوند ته په بیرته بیرته ګورم لکه بیللی جوارګر چې کور ته ځي نه. زمونږ حوصلې بیا هم جګې دي، مونږ ګټلې هم دي که بیلو. سلطان ملک صاحب یوه بله ذمهوره چارواکي، هغه هم د پوره جګې حوصلې سره ګرځي را ګرځي. هغو به راته خپل احساس شریکوي. دیو لګیا دي، کورونو ته روان دي. اگر چې نور رسټورنټ چې کوم دي نو هغو لا خلاص دي، خو دیو مخکې دا فیصله وکړه. سلطان ملک صاحب فیصله مو مخکې وکړه، د دې وجه څه ده او دا راته ووایئ چې بیا به کله واپس راځئ؟ اصل خبره خو دا ده چې بس د کووډ د حالات داسې دي چې په هر ځای کې د رسټورنټ چې دي نو هغه بندوي. موږ فیصله ځکه مخکې وکړه، موږ وایي چې د دې نه مخکې چې خلک بیا په موږ باندې ګوتې اوچتې کړي، نو د خلکو د فلاح دپاره، د خلکو یو قسم خلکو د موټیویټ کولو دپاره هم که نه چې خلکو ته پته دا ولګي چې یاره داسې خلکو رسټورنټ بندې کړي، نو دا نور خلک هم پیسو فیس د عمل کولو سره سره خپل رسټورنټ بندې کړي او پیسو فیس باندې عمل وکړي. ډېره زیاته مننه کوم سلطان ملک صاحب. قدرمنو، ما به په شروع کې دا خبره کوله چې په کار ده چې بزنس ته ایجوکیټډ لاټ راشي. د هغې مدعا هم زما دا وه که نن تاسو دا وینئ دا درې واړه، یو چې کوم دی ماسټرز کوي، بل په اکاونټ او فاینانس کې ماسټرز کړی دی کامرس کالج نه، بل د ایم فل زده کړه کوونکی دی. زه په خپله هم د جرنالیزم سټوډنټ یم. دا هغه ویژن دی، دا د ایجوکیټډ خلکو بزنس دی چې دیو فل فلیج د دې هیواد سره د دې ملک د قانون سره مرسته او مدد کوي. ځوانان لګیا دي خپلې کډې راغونډوي. انشاءالله ډېر ژر به دغه نظام بیا راخلاصېږي. دا ژوند یو ځل زه بیا وایم، ټایټانیک فلم که تاسو کتلی وي، کشتۍ ډوبېږي خو یو ځوان پکې وایلن په لاس باندې ولاړي او د ژوند آخري لمحې سلیبریټ کوي. او زما هم په خپله دا یقین دی چې د اجدها کومې کې واوښتمه شین د خندا، د ژوند اخره رڼایي مې سمه ومانځله. دا ژوند ډېر زیات ښکلی دی. هره لمحه چې په صحت باندې جوړ یئ، موږ سره $1,000,000 قیمت لري. زمونږ سترګې، پوزه، خوله، ګرده، زړه، ولې نه چې دې ته خوشحاله شو. د نیچر هر وخت کې موږ مننه وکړو، شکریه ادا کړو. هر څه سمدم دي، ژوند به بیا را جوړېږي. په دغه سخت وخت کې د خپل حکومت سره، د قانوندانو سره، څوک چې قانون زمونږ جوړوي د هغو سره یوه مرسته پکار ده
ها حکومت له هم پکار ده چې الټرنیټ ورکړي خلکو له خلک بېروزګاره شو خو زه یو ځل بیا ستاینه کومه د دغه ایجوکیټډ ځوانانو چې ولنټیرلی لګیا دي او په دغه سخت وخت کې د ښه تله کې خپله ګیټۍ اچوي او زه به په دغه باندې دا خبرې ختمې کومه چې کلی ستا شو زما کډه ترېنه لاړه نړېدلو دیوالونو ته مې جاړه خوشحاله او آباد راته اوسئ